د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. د میدان وردګ ولایت په مقام کې نن د چاپیریال ساتنې ریاست له لوري د حکومتي ادارو سره د اقلیمي بدلون او چاپیریالي ګواښونو د کمولو په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. په ناسته کې د حکومتي ادارو مسؤلینو د اقلیمي بدلون او چاپیریالي ګواښونو د زیاتوالي خبر ورکړ او له مرستندویو بنسټونو یې وغوښتل چې د نورو برخو ترڅنګ باید د اقلیمي بدلون د اغیزو د کنټرول برخې ته پاملرنه وکړي. بلخوا د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار اړوند په د افغانانو سیمه کې د مالیې وزارت له لوري د 10 میلیون او 209,214 افغانیو په لګښت د 1.6 متره محافظوي دیوال د رغولو چارې پیل شوې. مسؤلین وویل یاده پروژه به د 13 میاشتو په موده کې بشپړه شي. ورسره به د خلکو سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې د سیلابونو له خطر په امن شي. کابل ښاروالۍ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې 60 کیلومتره سړکونه قیر او کانکریټ شوي دي او دغه راز د ادارې په تیر یو کال کې له بیلابیلو سرچینو څخه څه باندې 4.2 میلیارډ افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. د خواړو او درملو ملي اداره وایي چې افغانستان به په راتلونکو 2 کلونو کې د تولیدي فابریکو په رامنځته کولو وکولی شي چې د هیواد له 50 سلنه څخه د ډیرو درملو اړتیاوې پوره کړي. له هیواده بهر دا چې د پاکستان د کراچۍ ښار په 215 کیلومترۍ کې د سهار اوسپنې پټلۍ ته څیرمه د اوسپنې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د وتلو له امله 15 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنیو ویلي دي چې دغه پیښه نن رامنځته شوې ده. درنو لیدونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه.